السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وئ ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم ملګرو نن ورځ تاسو ته د باینانس زده کړې په دریمه ویډیو باندې پیل کوم په تېرو ویډیوګانو کې مو تاسو ته طریقې ښودلې وې نو که چېرته هغه ویډیوګانې چې نه وي کتلې لومړی تاسو مخکې ویډیوګانې وګورئ د دې لپاره تاسو طریقه په سم ډول زده کړئ نو دوستانو نن ورځ تاسو ته راځم باینانس زده کړې په دریمه ویډیو باندې پیل کوم په دغه ویډیو کې تاسو ته د باینانس زده کړې دغه مهمې اپشن در پیژنم کوم اپشن چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم دوستانو پورته اپشن دلته راځي دغه ساحه کې او هم لاندې اپشن تاسو ته ښکاري دوستانو نو دغه اپشن نن ورځ په ویډیو کې درته پیژنم او دلته په سکرین باندې تاسو ته خورا ډېر اپشن راځي ټولې درته ښایم دوستانو په دې کې د ټول ناول راځو دوستانو پورته دغه سرچ آیکن کوم تاسو ته یو اپشن ښکاري سرچ آیکن په دغه سرچ کې دوستانو تاسو د باینانس هر څه سرچ کولی شئ معنا تاسو باینانس کې دلته بعضې اخبارونه راځي دلته تاسو ته ښکاري معنا دلته بعضې کسان دي چې دوی خبرونه نشرات کوي تاسو هغه فالو کړي وي هغه هم سرچ کولی شئ نور معلومات غواړئ سرچ کولی شئ کرپټ کرنسي سرچ کولی شئ نو داسې نور معلومات تاسو دلته پکې کتلی شئ دوستانو کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک کړئ هر یو کوین چې تاسو غواړئ سرچ کړئ معنا یو اس ټي ټي غواړئ دلته ورته ولیکئ یو اس ټي ټي ډایرکټ به تاسو په سرچ آیکن باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ته یو اس ټي ټي راواوړي ګورئ یو اس ټي ټي باندې تاسو ته وایي چې اوس تاسو څه کوئ دلته یو اس ټي ټي بله کرنسي باندې اخیستل خرڅول دا ډېر معلومات درته راواوښتل نو کتل چېرته تاسو غواړئ دغه پی ټو پی له لارې واخلئ اخیستلی شئ دوستانو تاسو کولی شئ دغه ډیپوزیټ کې واخلئ ډیپوزیټ کې دلته تاسو کولی شئ ډیپوزیټ کرپټ د بل کرنسي یعنې د بل والټ څخه ورته رالیږلی شئ په ډیپوزیټ ورته کلیک واخلئ دلته تاسو خپل نیټورک ورته انتخاب کړئ ټي ار سی شل نیټورک کیبل او ادرس کاپي کړئ او تاسو په دې طریقې سره ډیپوزیټ هم ورته کولی شئ یو کوین په ډېره اسانۍ سره خیر هغه طریقې نور هم درته ښایم او په دوستانو په دې کې کولی شئ په یو اس ټي ټي باندې په سپاټ فیوچر او نورو برخو کې تاسو ټریډ هم وکړئ نو د دې په اړوند کوم فیډ چې دي خبرونه هغه هم تاسو دلته لیدلی شئ دوستانو په دې کې یو بل مهم اپشن چې دا په دغه ساحه کې پورته دغه د بارکوډ سکین اپشن ده دوستانو نو دغه اپشن اړوند تاسو ته نن معلومات درکوم په دې کې تاسو کولی شئ بعضې دوستانو دغه لارې تاسو کولی شئ کله چې تاسو غواړئ یوه کرپټ کرنسي ډیپوزیټ کې تاسو اټومیټیک د دغه لارې دوستانو تاسو کولی شئ کوم بارکوډ د هر کرنسي سره وي کرپټ سره هغه بارکوډ سکین کولی شئ بل مهمه خبر دا چې که تاسو سره دغه بارکوډ یا کیو آر کوډ چې ورته وایي هغه په موبایل کې اپلوډ پوټ اپشن درته راځي په هغه ورته کلیک واخلئ تاسو د خپل موبایل ګالري څخه ورته عکس دا اپلوډ کولی شئ نو دوستانو پورته اپشن یې خو موږ وپېژندلې په دې کې تاسو ته لاندې کوم اپشن چې راځي یو پکې مارکیټ اپشن ده دا مارکیټ هم در پیژنم دوستانو مارکیټ په دې مطلب تاسو ته خو د مارکیټ معلومات کېږي مارکیټ کې هغه مارکیټ هغه ځای ته وایي چېرته چې توکي شیان اخیستل کېږي او خرڅول کېږي او د هغوی قیمتونه معلوم وي دا هم د کرپټو کرنسي ډیجیټل کوین لپاره مارکیټ دی په دې کې تاسو د هر کوین قیمت معلومولی شئ که چېرته دلته د محدود کوینونه او تاسو پورته خوا کې سرچ کولی شئ خپل د خوښې کوین چې هغه قیمت څومره دی تاسې کولی شئ په دې کې دوستان تاسو سپاټ لپاره کوین انتخابولی شئ سپاټ ټریډینګ فیوچر او داسې نورو لپاره تاسې کتلی شئ دلته دوستانو په دې کې یو مهمه خبر دا چې تاسو کوم کوین خوښ شو او تاسو هغه فیورټ ته راوړلی شئ مخکې له دې چې تاسو په هغه پسې سرچ وکړئ دلته فیورټ کې تاسو خپل ځان سره کوم کوینونه چې تاسو ورباندې ډېر ټریډ کوئ هغه کولی شئ معنا یو کوین راواخلئ تاسو چې انتخاب کړئ معنا ایک صرفي ما انتخاب کړئ په دغه کلیک واخلئ او پورته کونج کې دوستانو تاسو ته د دغه یو اپشن راځي دغه سټار اپشن په دغه چې کلیک کړئ دا به ستاسو فیورټ کوین ته اړ شي او دلته دوستان تاسو هغه ته دلته سټار ولګېږي لکه تاسو دلته ښکاري ما بیټ کوین ته هم لګولی ده او د نور تم تاسو دغه ځای کې کولی شئ خیر د هغې نه تېرېږو دغه اپشن وروسته هم درته ښایم په دې کې دوستانو بل چې خوندور اپشن د هغه ټریډ اپشن ده ټریډ اپشن دوستانو په ټریډ کې تاسو ته یو ډېر مهم پوینټ یو ډېر مهم اپشن در ښایم دا اپشن دوستانو ضرور سره زده کړئ دوستانو ټریډ خو زموږ تاسو نور جلا بخس ده په دې کې یو تاسو ته ډېر مهمترین اپشن در پیژنم چې هغه د کنورټ اپشن ده دلته د کنورټ اپشن در پیژنم چې دا څه لپاره د نور خو په دغه ساحه کې موږ تاسو ته بیا جلا کورس د دې کورس تاسو ته جلا شروع کوم د ټریډ نو را به شئ دوستانو په د کنورټ اپشن باندې به کلیک کړئ کنورټ کې دوستانو تاسو کولی شئ چې هره کرنسي د یوې کرنسۍ نه بلې ته چینج کړئ ایکسچینج کړئ تاسې اړولی شئ معنا دلته تاسو سره یو اس ټي دی تاسو غواړئ ټي ار ایکس ته واړوئ تاسې بالکل اړولی شئ یا هم دوستانو تاسو سره کوم بل کوین دی غواړئ بلې کرنسۍ ته اړولی شئ نو ټول نول دوستان تاسو کې پورته خوا کې چې کوم کوین همغه به انتخاب کړئ تاسو سره کوم بیلانس دی غواړئ بلې ته چینج کړئ زما سره یو اس ټي ټي ده زه غواړم یو اس ټي 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 ار ایکس ته واړم دلته به راشئ په دغه ځای کې به تاسو په ټي ار ایکس دلته انتخاب کلیک وکړئ دلته به تاسو سرچ کې ورته ولیکئ ټي ار ایکس ډایرکټ به انتخاب کړئ دوستانو تاسو ته وایي چې د یو څه خطر لکه 90,000 یو اس ټي پورې تاسو ایکسچینج کولی شئ
او دوستان دلته تاسو ته وایي چې TRX د 12 څخه نیولې تر 15 میلیونه پورې تاسو ایکسچینج کولی شئ. نو زه غواړم یو USDT که ټول غواړئ په ماکس باندې کلیک کړئ، که ټول نه غواړئ دوستانو نو بیا داسې وکړئ چې معنا زه یو USDT غواړم ایکسچینج کړم. بغیر دوستانو دا باید په یاد ولرئ چې فیس 0 دی، یو تاسو نه یو روپۍ فیس هم نه کټ کول کېږي، دلته تاسو ته ښکاري فیس درنه نه کټ کول کېږي. نو را به شئ په پریویو کنورسیشن باندې کلیک واخلئ او په کنورټ باندې دلته کلیک وکړئ او دغه به ډایرکټ ایکسچینج شي. ګورئ زموږ د یو USDT څخه تقریبا 12.4 TRX جوړ شول، دا واوښتل ایکسچینج شول. په دغه طریقه تاسو هره کرنسي کولی شئ یوې نه بلې ته ایکسچینج کړئ. که غواړئ TRX USDT ته چینج کړئ، زه غواړم د TRX څخه واړوم، دلته تاسو بالکل اړولی شئ، هغې کې ستونزه نشته چې هر یو کوین تاسو اړوئ. په دې له دا طریقې هم زده کړي وي دوستانو. په دې کې بل فیوچر اپشن دی، فیوچر ځان ته جلا بخش دی، هغه به انشاءالله تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې تر پیژنم. او بل دوستانو په دې کې والټ اپشن ده. والټ اپشن چې دا دوستانو دا به هم په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته مکمل در وپېژنم چې دا والټ د څه لپاره دی، موږ په دې کې څنګه کار کولی شو، څنګه کرنسي ورته ډیپوزیټ کولی شو، څنګه یې ترې لیږلی شو، هغه بیل بخش د دوستانو به هغې کې انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې په بله ویډیو کې تاسو ته هغه درښایم. دوستانو راځم هوم اپشن ته. په هوم اپشن کې تاسو ته دغه یو کوم اپشن چې دی په دغه باندې لږ خبرې کوو، او بل په دې کې P2P ټریډ اپشن دی، بای او د کوینونو اخیستلو اپشن دی. خیر ویډیو راڅخه غټیږي، نورو څخه تیریږي، خو دغه د مارکیټ اړوند لږ درته خبرې کوم. دلته دوستان تاسو کې راشئ په د مور اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دوستان دلته تاسو ته ډېرې زیاتې اپشنې راځي، خورا زیاتې، خو په هر حال د ټولو نورو څخه تیریږو. صرف په دې کې تاسو ته یو څو مهم اپشنې در پیژنم چې یو پکې دغه د موبایل ټاپ اپ اپشن دی، تاسو موبایل ته پیسې لیږلی شئ. نن ورځ په دغه باندې درته لږ کار کوم د ویډیو په اخره کې. او بل مارکیټ پلیس اپشن د مارکیټ پلیس باندې چې تاسو کلیک واخلئ دوستانو، په دې کې تاسو ته هم خورا نور اپشن راځي. نو ملګرو په دې کې بعضې شیان شته، یو تاسو موبایل ته ترې پیسې لګئ، خو دغه ځای کې لږ څه پیس ورباندې زیات راځي. بعضې ګیمونو ته دوستان تاسو کولی شئ څه کوینونه واخلئ د ګیم کوم، لکه PUBG ګیم لپاره FRIOC ته داسې نور، او بیا کې ګیفټ کارډونه هم پکې دي، تاسو دلته ښکاري د امازون کارډونه دي، لکه دا کارډونه تاسو ته ټول ښکاري. په دغې ساحه کې تاسو ډېر شیان اخیستلی خرڅولی شئ. خیر دغې موضوع نه اوس تېرېږو. نو انشاءالله چې باینانس کورس کمپلیټ کېږي د وروسته په دغه باندې هم بعضې وخت خبرې کوو چې څنګه دې څخه کوینونه اخیستلی خرڅولی شو. نو دوستانو دې څخه بېرته شاته راځم په دغه موبایل ټاپ اپ اپشن باندې کلیک کوم. موبایل ټاپ اپ باندې نن ورځ کار کوو. نو را به شئ په موبایل ټاپ اپ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو په موبایل ټاپ اپ اپشن کې تاسو کولی شئ چې د نړۍ هر هېواد ته تاسې کرایپټو کرنسي د ایزیلوټ په ډول ولیږئ. هر موبایل ته کریډټ په شکل تاسې کرایپټو کرنسي لیږلی شئ. که تاسې د هېواد په داخل کې کوم کس ته لیږئ، که هېواد نه بهر یو چا ته لیږئ، تاسې هر هېواد ته تاسې لیږلی شئ. صرف هېواد انتخاب کړئ، د هماغه کس چا نمبر ته لیږئ هماغه انتخاب کړئ، تاسې بالکل ورته لیږلی شئ. نو زه خپله فلحال افغانستان انتخابوم، تاسې هر چا ته لیږلی شئ. نو راځم دغه طریقه تاسو ته په بشپړه توګه سره درښایم. نو دوستان دا یوه خبره باید په یاد ولرئ چې کله هم تاسو غواړئ د باینانس څخه خپل موبایل ته پیسې ولرئ، باید تاسو پیسې په سپاټ والټ کې پرتې وي. خیر مشکل نشته، په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته ښایم چې موږ خپل پیسې څنګه سپاټ والټ ته اړولی شو. نو دوستان دا ټول نه ول دلته تاسو پکې خپل نمبر ولیکئ، یا هم دوستان دغه ځای څخه تاسو د خپل موبایل کې ثبت شوي نمبران هم دغه ځای نه ورته راخیستلی شئ. کوم نمبران تاسو سره ثبت دي هماغه هم ورته انتخابولی شئ. دوستانو زه راځم دلته پکې خپل نمبر ورته لیکم، نو تاسو به هم په دغه ځای کې خپل نمبر ورته ولیکئ. نو کله هم دوستانو خپل نمبر دلته پکې ولیکه، نو را به شئ دوستانو دلته په دغه نیکسټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې نیکسټ اپشن باندې کلیک کړ دوستانو لږ لوډینګ اخلي، او دلته به دوستانو تاسو څه وکړئ خپل او د ټول نه اول به تاسو نیټورک ورته انتخاب کړئ، معنا تاسو کوم شبکې ولا سیم کارت. ما زه اتصالات ته کوم، دلته زه ورته راځم په دغه کلیک کوم، زه اتصالات ورته انتخابوم. نو کله چې تاسو دا انتخاب کړئ، نو ټیټ مینیمم ویډرا چې دا 15 افغانۍ ده، 15 تاسو ترې لیږلی شئ، او ماکسیمم چې دا دوستانو دلته به تاسو مور اپشن باندې کلیک کړئ. کله چې دغه باندې کلیک کړل دوستانو لاندې راشئ، ګورئ چې څومره ده، تر اخره پورې زه راځم دلته. نو 15,000 افغانۍ پورې موږ کولی شو اتصالات سیم کارت ته ولیږو، دلته تاسو ته ښکاري 15,000 پورې. او دوستانو دا هر سیم کارت ته چې دا تغییر کوي، فرق کوي، بعض سیم کارتونو ته کمې لیږل کېږي. نو زه خپله ترې یو څه اندازه پیسې رالیږم خپل موبایل ته، نو زه به ترې دغه لیست کې انتخابوم. نو تاسو ترې خپل شبکې هر سیم کارت ته ترې لیږلی شئ. نو زه راځم دوستان دلته به تقریبا 1000 افغانۍ ترې ولیږم. 1000 افغانۍ تقریبا زه خپل موبایل ته لیږم چې 11.1 BUSD یا USDT کېږي. نو زه راځم په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ.
نو کله هم دوستانو دلته په دغه 1000 افغانۍ باندې کلیک واخیسته لږ لوډینګ اخلي او دلته تاسو ته وایي چې موږ تاسو ته 1000 افغانۍ درلیږو 11.1 بي یو اس ډي کېږي په نیکسټ به کلیک کوئ او خپل دلته به تاسو نه سکیورټي کوډ غواړي په خپل موبایل فنګر لاک سره به ورته تایید کوئ هم موبایل ته تاسو نمبر ته کوډ درځي نمبر ایمیل ته نو دا پروسه چې تاسو بشپړه کړئ دوستانو دغه د زموږ پیسې چې دی روان شوې راغلې لږ منتظر کېږو دغه د موږ ته اوس پیسې رالیږي ډایرکټ راځي دوستانو دغه د موږ ته نوټیفیکیشن راغی میسیج همدغه اوس چې موږ ته پیسې راولېږلې تاسو ته دلته ښکاري چې پورا تقریبا 1000 افغانۍ موږ ته راولېږلې 1000 افغانۍ دلته تاسو ته ښکاري او موږ بیلانس اوس 909 افغانۍ شو وخت هر څه تاسو ته دلته معلومیږي دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د باینانس څخه خپل موبایل سیم کارت ته پیسې راولېږئ نو دوستانو دا زموږ د باینانس کورس دریمه په زړه پورې ویډیو په دې هیله چې دوستانو تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لازمي لایک او شیر کړئ کومه پوښتنه لرئ زموږ واتساپ ګروپ کې سره ګډون وکړئ هلته کولی شئ یا هم کمنټ راته پرېږدئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ